او بل چا تپوس کړی ده چې ویښته تورول څنګه دي. نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک والد محترم ابو قحافه صاحب رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام مبارک له چراغ او اسلام راوړلو نو سپینه ګیره و مبارکه او ویختان مبارک تک سپینو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې د ویختو مبارک له تغییر ورکي خو وجتنبوا السوادا توروالی نه ګورې ځان وساتئ. نور تغییر ولا ورکي دی وجنا زمونږ فقهای اعظام فرمایي کو ګیري له سور رنگ ورکوي، خړ رنگ ورکوي، بل رنگ ورکوي، خو صرف تور رنگ بنه ورکوي. تور رنگ ورکول دا مکروه فقهای اعظام لیکلی. علامه شامی رحمه الله لیکلی چې ګیري له تور رنگ ورکول یا ویښتو له تور رنگ ورکول دا فقهای اعظام مکروه لیکلی دي. نور رنگونه دا جایز دي. سړی د نکری دی پیومږي ګوره سړی د پاره په لاسونو باندې او یا پخپو باندې بلا ضرورته نکری دی لګول ګوره حرام دي. ښه بعضې خلک ما لیدلی دي، تاسو هم په دې دنیا کې لیدلی وي، په سړو په لاسونو نکری دی پورې کړي وي، خپې سرې کړي وي. نو شریعت مبارک ګوره دا وایي چې دا جرم ده د سړي دپاره. په ګیرې باندې لګولی شي، د سر په ویښتو باندې لګولی شي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې د د ویښتو مبارک له تغییر ورکوي چې دا سپینوالی ختم شي، خو لیکن وجتنبوا السوادا د توروالي نه ګورې ځان وساتئ. نو لهذا ویښته تورول دا فقهای اعظامو مکروه لیکلی دي چې دا مکروه ده. بعض عالمان وایي چې د چا دپاره جایز دي، یو مجاهد ده، یو ځوان ده، واده کړی ده نوې، ښځه یې ناوي ده او ښځه یې ځوانه ده، نو هغه دپاره بعض علماو اجازت کړی ده. خو لیکن ښه دا ده علامه شامی رحمه الله هم لیکي چې ګوره ګیره تورول او سر ویښته دا تورول ګوره مکروه دي او د عام علماو په دې باندې قول ده. ما درته وي بعضې عالمانو دا کړی ده چې خیر ده د یو څو کسانو دپاره مجاهد ده، میدان جهاد کې وي، نو هغه کو سپین ګیره وښکاري نو بیا به دښمن ترې نه ډارېږي، ګیره دې توره کي. او یا یو ځوان سړی ده، ځوان معنا دا چې سپینه ګیره ده خو واده ښځه یې ځوانه ده. خو ما درته وویې ښه چې عام فقهای کرام په دې دي چې دا مکروه ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك من شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلق.